أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هغه خوري او هغه وروره چې زړه دې غمونې ولی دی، سینه دې فکرو در تنګه کړې ده، ژوند دې چرتو در تریخ کړی دی، راتلونکي امیدونه دې تاریک درته معلومیږي، ژوند دې د پراخۍ سره سره در باندې تنګ دی. غم مه کوه، ځکه غم د پریشانیو علاج نه دی. مه ناامیده کېږه، ځکه ناامیدي ژوند تریخوي. دغه تاریکی شپې به ژر سهار سي. مصیبت د الله جل جلاله له طرفه امتحان دی. دغه تا ته راغلی تکلیف امتحان دی، او په امتحان کې انسان کامیابه کیږي یا ناکامه کیږي، خو ته د کامیابۍ کوشش کوه. وروره او خورې، د مخه تر دې چې د دغه بحث په اصلي مقصد شروع وسي، دغه یوه قصه په ډېر دقت او پوره غور سره واوره. د مازدیګر په هغه وخت کې چې لمر خپلې طلایي او زرینې وړانګې د بیت الله الحرام څخه ټولولې، د ماښام نرم او یخ شمال د حرم په شاوخوا کې الوتی. په دغه وخت کې هغه ژوندیو او پاته اصحاب کرامو او د تابعینو مشرانو د حرم فضا د خپل تحلیل او تکبیر په ویلو خوشبویه کول، او د حرم شریف کنجان یې په خپلو صالحو دعاو سره ډکول، تر څو چې خلق د کعبې شریفې پر شاوخوا په هیبت او وقار سره ټولی ټولی کښېنستل، او په خپلو منځو کې یې داسې خبرې سره کولې چې نه چټیات پکښې وه نه ګناه. څوک د تفسیر او حدیث په بیانولو مشغوله دي، څوک په علمي خبرو او فتواو کې غږیږي، څوک د سیرت او فتوحاتو حالات بیانوي. خو هلته رکن یماني ته نږدې څلور په نسب لوړ داسې ځوانان سره ناست دي چې ځینې یې تابعین دي او ځینې یې هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر آخري کلونه یې نیولي او اصحاب کرام دي. د دوی مخان لکه څراغ ځلېدل، او دوی ټول لکه د حرم کوترې په پاک زړه او په نظیفو لباسو کې وه. دغه څلور ځوانان څوک وه؟ هغه عبدالله ابن زبیر او د ده ورور مصعب ابن زبیر او د دوی بل ورور عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او عبدالملک ابن مروان وه. دغو صالح ځوانانو په خپل منځ کې یو له بله سره نرمې او پستې خبرې کولې، تر څو چې په دوی کې یوه وویل: راسئ، زموږ څخه دې هر یو د الله جل جلاله څخه د هغه شي غوښتنه وکړي چې د ده خوښ او د ده آرزو وي. نو له دوی څخه هر یوه د غیبو په آفاقو کې چرت او خیال ایله کړئ، او د دوی فکرونه د دوی د غوښتنو په زرغونو باغچو کې ګرځېدل، تر څو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل: زما غوښتنه دا ده چې د حجاز امیر سم او د خلافت مقام ته ورسېږم. د عبدالله ابن زبیر ورور مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما وویل: مګر زما غوښتنه بیا دا ده چې د عراقین یعنی بصره او کوفه
داسې امیر سم چې په هغه کې هیڅوک نزاع او شراکت نه راسره لري. عبدالملک ابن مروان وویل کله چې تاسې په دغه کوچنیو امارتو یا کوچنیو حکمرانیو قانع کېږئ، خو زه په دغو کوچنیو حکمرانیو نه قانع کېږم. زه غواړم چې د ټولې مځکې خاوند یا پاچا وګرځم او پس له معاویه ابن ابي سفیانه دغه لوی خلافت ته ورسېږم. مګر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پټه خوله دی، هیڅ نه وایي. دغه نورو درو ملګرو یې ورته وکتل او ویل یا عروه ستا څه آرزو ده؟ عروه وویل الله جل جلاله دې ستاسې په آرزوګانو کې چې دنیوي غوښتنې دي برکت در واچوي. مګر زما آرزو او غوښتنه دا ده چې داسې با عمله عالم سم چې خلق زما څخه د دوی د رب کتاب او د دوی د نبي سنت او د دوی د دین احکام زده کوي او په آخرت کې د الله جل جلاله رضا لاسته راوړم او د الله جل جلاله په جنت سره بختور او کامیاب سم. وختونه دي تیریږي تر څو چې د یزید ابن معاویه تر وفات وروسته د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه سره پر خلافت بیعت وسو او دی د حجاز، د مصر، د یمن، د خراسان او عراق حاکم وګرځېدی او بیا د کعبې شریف سره نږدې و هغه ځای ته چې د دغه تمنا او غوښتنه کړې وه د حجاج الثقفي له طرفه په شهادت ورسېدی. همدارنګه مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل ورور عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې د خپل ورور له طرفه د عراق والی او امیر مقرر سو او دی هم د خپل ولایت په وخت کې په شهادت ورسېدی او عبدالملک ابن مروان ته د خپل پلار تر مرګ وروسته خلافت ورپاته سو او بیا تر هغه وروسته چې عبدالله ابن زبیر او د ورور مصعب ابن زبیر د عبدالملک ابن مروان د لشکرو له طرفه په شهادت ورسېدل نو د خپل زمانې د لویو پاچاهانو څخه وګرځېدی. مګر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته څه پیښه سوه؟ راسئ چې قصه له سره را شروع کړو. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په یوه داسې کورنۍ کې چې د مسلمانانو د معززو، مشرفو او لوړو کورنیو څخه وه هغه وخت دنیا ته راغلی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت یو کال پاته و. د عروه رضی الله تعالی عنه پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه و. هغه زبیر چې حواری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اول هغه څوک دی چې په اسلام کې توره چلولې ده او د هغو لسو کسانو څخه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه د جنت زیری ورکول سوی دی، یا په بل عبارت د عشره مبشره څخه یو نفر همدغه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه دی. د عروه رضی الله تعالی عنه مور اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما ده. هغه اسماء چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه د ذات النطاقین لقب ورکول سوی دی. د عروه رضی الله تعالی عنه د مور له طرفه نیکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه او ثانی اثنین د غار ملګری ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی او د پلار له طرفه انایه هغه صفیه بنت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه ده. د عروه رضی الله تعالی عنه خاله ام المؤمنین حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها ده. کله چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وفات سوه عروه رضی الله تعالی عنه په خپله ښخه کړل او قبر ته یې ورکښته سو او د دې رضی الله تعالی عنها لحد یې په خپلو لاسو پر جوړ کړی.
اوس نو ستا په خیال تر دغه نسب بل لوړ نسب سته؟ تر دغه شرف چې عروه رضی الله تعالی عنه درلودی بل لوړ شرف پیدا کېدلی سي؟ دا ټوله شرف او عزت یې یوازې د حسب او نسب شرف، او دغه شرف او عزت یې بې له هغه شرفه د ایمان او بې له هغه عزته د اسلام او بې له هغه مقامه د علم او بې له هغه درجې د عبادت دی چې ده درلودل. د پاره د دې چې عروه رضی الله تعالی عنه و هغه تمنا او آرزو ته چې د الله جل جلاله څخه یې د کعبې شریفې سره غوښتې وه ورسېږي، نو یې د دنیوي کاروباره له هر څه څخه ځان فارغه کړي او د علم طلبولو ته یې ملا وتړل. او هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحاب کرامو څخه پاته وه هغه یې د ځان دپاره غنیمت وبلل. د هغو کورو ته ورتلی، د هغو تر شا یې لمونځ کاوه او د هغو په مجلسو پسې به ګرځېدی تر څو چې د علي ابن ابي طالب، عبدالرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت، ابو ایوب الانصاري، اسامه ابن زید، سعید ابن زید، ابو هريره، عبد الله ابن عباس او نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین څخه علم حاصل کړي او د هغو څخه روایتونه کړي دي. خو د علم ډیره حصه د خپل خاله ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه حاصله کړې ده، تر داسې اندازې چې د مدینې منورې د هغو اوو مشهورو فقهاو یا عالمانو څخه وګرځېدی چې عامو مسلمانانو د خپلو دینی مسائلو په باره کې هغو ته رجوع کول او تر اوسه هم رجوع ورته کوي. او صالح آمرانو د خپل ولس او وطنو د اصلاح دپاره د دوی په علم سره کومک غوښتی. د مثال پر ډول عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه د مخه تر دې چې خلیفه او امیر المؤمنین وګرځي د ولید ابن عبدالملک له طرفه د مدینې منورې والي مقرر سو او هلته ولاړی. نو خلق د ده د سلام او ستړې مسې دپاره ورته راغله. کله چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د ماپښین لمونځ ادا کړی نو یې د مدینې منورې د علماو څخه 10 نفره ور وغوښتل چې د دغو علماو مشر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. کله چې دغه علما د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مجلس ته ورغله عمر ابن عبدالعزیز ښه راغلی ورته ووایه او د دوی احترام یې وکړي. پس له هغه چې عمر ابن عبدالعزیز د الله جل جلاله حمد او ثنا وویل بیا یې علماو ته وویل ما تاسې د داسې یوه کار دپاره راغوښتي یاست چې په هغه کار کې تاسې ته ثواب درکول کیږي او په هغه کار سره به تاسې په حق کې زما معاونان او کومکان یاست. زه نه غواړم چې بې له ستاسې مشورې د یوه کار فیصله وکړم بلکې د هر کار په عملي کولو کې به ستاسې رایه او نظر اخلم. بل دا چې که تاسې ولیدل چې یو څوک پر بل چا تیری او تجاوز کوي یا په دې خبر سواست چې زما یو مامور ظلم کوي په الله سره ستاسې څخه غوښتنه کوم چې ما به په دغسې موضوعاتو خبروي. بیا نو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خیر دعا ورته وکړه او د الله جل جلاله څخه یې د ده دپاره پر سمه او مستقیمه لار ثبات او استقامت وغوښتی. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې عالم و بلکې علم او عمل یې دواړه سره یو ځای کړي وه. په ډیرو ګرمو او تودو ورځو کې به یې روژې نیولې او د شپې په تاریکیو کې به یې تهجد یا د شپې لمنځونه کول. ژبه به یې تل د الله جل جلاله په ذکر او یاد لنده وه. د دغو ښو عملو تر څنګ د کلام الله قرآن مجید د تلاوت همیشنی ملګری هم و. هره ورځ به یې د ټول قرآن مجید 4مه حصه په قرآن مجید کې په نظر
تلاوتول او د شپې به یې هغه حصه د شپې په لمانځه کې په یاد او حفظ سره ویل او دغه کار یې د ځوانۍ د شروع څخه بیا د وفات تر ورځې نه دی پرې ایښی بې له یوه واره چې هغه هم د یوې سختې ناروغۍ او بېهوشۍ په سبب ځینې پاته سوی دی چې بیان به یې په وروسته کې درته راسي عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان او خپل زړه راحت او خوشحالي په لمانځه کې حاصلول او د مځکې پر مخ د ده جنت لمونځ و لمونځ او د هغه ناسته او ولاړه د هغه رکوع او سجده یې په ډېر ښه او صحیح شکل سره ادا کول ډېر اوږد او آرام لمونځ یې کاوه ویل کېږي چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یو وخت یو سړی ولیدی چې په چابکي او تلوار سره یې لمونځ ادا کړی کله چې هغه سړی د لمانځه څخه فارغه سو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ور وغوښتی او ورته ویل یې ای وراره آیا تا د خپل رب عز وجل څخه یو حاجت او ضرورت نه درلودی چې ځینې غوښتی دي وای په والله زه خو په خپل مانځه کې هر څه حتی تر مالګې پورې د الله جل جلاله څخه غواړم عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ډېر سخي جواد او د ورکړې خاوند و د ده د سخا څخه یوه قصه دا ده چې د مدینې منورې د باغو څخه یې داسې یو لوی باغ د خپله پلاره په میراث ورپاته و چې خوږې اوبه او ګڼې درختې یا ونې یې وې د خرما لویې لویې ونې پکښې ولاړې وې ټول کال به یې پر دغه باغ لوی دیوال د دې دپاره راګرځولی و چې ونې یې د حیواناتو د آزاره او د ماشومانو د لوبو څخه وساتل سي کله چې به یې میوې ښکاره سوې او داسې به پخې سوې چې د لیدونکي به اشتها او شوق ورته کېدی نو به یې عامو او خاصو خلقو ته د باغ د ننوتلو اجازه ورکړه او د باغ له هره طرفه به یې څو ځایه دیوال د دې دپاره ونړاوه چې خلق په آساني سره باغ ته ننوتلی سي نو به خلق له هره طرفه باغ ته ورننوتل هلته به یې د خپلې خوښې میوې خوړلې او د ضرورت پر اندازه به یې ورسره اخیستلې او له هره طرفه چې به یې زړه و پر هغه خوا به وتل د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ژوند د علم دعوت او عبادت ژوند و مګر الله سبحانه وتعالی خامخا خپل بندگان په ښکاره امتحان سره د دې دپاره امتحانوي چې صبر کوونکی او بې صبره هر چاته معلوم کړل سي نو الله جل جلاله عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په یوه سخت امتحان سره امتحان کړی د ولید ابن عبدالملک ابن مروان د خلافت په وخت کې چې دغه ولید د بني امیه د خلفاو څخه شپږم خلیفه دی او د ده په عصر او زمانه کې اسلامي دولت د خپل مجد او عزت اوج او لوړ مقام ته رسېدلی و الله جل جلاله دا خوښه کړه چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په داسې امتحان سره امتحان کړي چې د هغه امتحان په مقابل کې بې له هغو کسانو چې زړونه په ایمان سره آباد او په یقین سره ډک وي بل څوک نسي درېدلی هغه امتحان داسې و ولید ابن عبدالملک چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین و عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یې د میلمستیا پر قسم د خپل ملاقات لپاره دمشق ته ور وغوښتی عروه رضی الله تعالی عنه هم دغه دعوت قبول کړی او هغه خپل مشر زوی په دغه سفر کې د ځان ملګری کړی کله چې د خلیفه دربار ته ورسېدل خلیفه یې هم تود هرکلی او شانداره شراغلی وکړي تر آخره حده یې د ده عزت او اکرام وکړي خو الله جل جلاله دا مقدره کړه چې هغه بادونه را والوځوي چې د کښتیو یې نه وي خوښ هغه دا چې د عروه رضی الله تعالی عنه امتحان د دغه میلمستیا په وخت کې چې د ولید ابن عبدالملک په دارالخلافه کې و شروع سو امتحان پس له امتحانه
داسې امتحانونه چې پر بشري نفس ډیر شدید وي. خو تر دغه امتحانو عجب د ابن زبیر تصرف او قناعت و. هغو کسانو چې په یوه امتحان سره امتحانیږي، هغو کسانو چې یو مصیبت درته پیښیږي یا درته پیښ دی، که مو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لیدلی وای چې د دغه خپلو مصیبتو سره یې څنګه معامله کول، هلته به مو صبر زده کړی وای چې صبر څه شي او څنګه کیږي. د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه مشر زوی چې د ده سره په دغه سفر کې ملګری و، د پاچا د اسانو طویلې ته د دې دپاره ورغلی چې د پاچا هغه اصل اسان وویني. خو هلته یوه آس د شا په دواړو پښو په داسې سخته لغته ووهه چې د هغې لغتې سره د عروه رضی الله تعالی عنه د زوی ژوند پای ته ورسېدی. د عروه رضی الله تعالی عنه مشر زوی مړ سو او پلار یې د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وویل او د خپل زوی پر مرګ صبر وکړي. د غمجن پلار لاسونه د خپل زوی د قبر د خاورو او ګرځو څخه لا نه وه پاک سوي چې د ده پښه په داسې ناروغي ناروغه سوه چې په پخواني عربي کې آکله ورته ویل کیږي او اوس غرغرینه ورته وایي. دا داسې ناروغي ده چې په یوه اندام کې پیدا سي، هغه اندام د هډوکو سره ټول تویږي او نور بدن ته سرایت پسې کوي. نو د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پښې پونډۍ وپړسېدل او پاړسوب یې په ډېره چابکي سره نور هم مخ پر زیاتېدو و. خلیفه د خپل میلمه د علاج لپاره له هره ځایه طبیبان راوغوښتل او هغه یې امر کړل چې په هره طریقه او وسیله سره زما د میلمه علاج کیږي، باید علاج یې وکړي. مګر ټولو طبیبانو په اتفاق سره وویل چې د عروه رضی الله تعالی عنه د جوړېدلو دپاره بې له دې چې د ده پښه د مخه تر دې پرې کړل سي چې پاړسوب یې نور بدن ته ځي او د ده د مرګ سبب ګرځي، بله چاره نسته. دا داسې ناروغي ده چې نن ورځ هم بې له دې چې د ناروغ پښه ور پرې کړي بل علاج نه لري. نو د هغه وخت په باره کې څه فکر کوئ؟ د طبیبانو دغه فیصله و عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته وویل سوه او ده بیا هم د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وویل او ویل پرې کړي. نو د طبیبانو د دغې فیصلې په اساس د عروه رضی الله تعالی عنه د پښې د پرې کېدلو دپاره جراح د هغو چړو سره چې غوښې په پرې کوي او د هغو ارو سره چې هډوکې په اره کوي راغلی او عروه رضی الله تعالی عنه ته یې وویل زما په فکر تا ته باید څه داسې مسکر شراب غوندې نشه کوونکی شی درکړو چې دغه د پښې د پرې کولو په درد پوه نسې. عروه رضی الله تعالی عنه وویل هیهات، دا ډېر لرې کار دی. زه د هغه صحت او عافیت دپاره چې زه یې امید لرم په حرام شي سره کومک نه غواړم. جراح وویل نو به څه مخدر لکه چرس او تریاق درکړو. عروه رضی الله تعالی عنه وویل زما دا نه ده خوښه چې زما د اندامو څخه د یو اندام پریسي او زه دې د هغه په درد نسم پوه، بلکې د دغه درد په حسولو سره زه د الله جل جلاله رضا غواړم، یا د دغه درد په بدل کې زه د الله جل جلاله اجر او ثواب غواړم. څرنګه چې عروه رضی الله تعالی عنه د شرابو د چښلو او د مخدر د خوړلو څخه منع وکړل، نو جراح ووتی او د هاخوا یې څو نفره قوي ځوانان ورسره راوستل. کله چې ځوانان د عروه رضی الله تعالی عنه طرف ته ورنږدې سوه، عروه رضی الله تعالی عنه وویل دا څوک دي او څه کوي؟ ورته وویل سوه دا د دې دپاره راوستل سوي دي چې تا ونیسي، ښایي چې د پرې کولو په وخت کې د درد له شدته او سختیو پښه کش کړې او دغه کار تا ته ضرر لري، ښایي چې پر غلط ځای پښه پرې کړل سي
عروه رضی الله تعالی عنه وویل دوی ته ضرورت نشته، دوی لرې کړي او دا زما امید دی چې د دوی پر ځای به مو زه په ذکر او تسبیح ویلو له دوی څخه فارغه کړم. عجبه خبره ده. جراحي عملیات د پښې پرې کېدل بې له نشه کولو کېږي. موږ او تاسې یو غاښ بې له نشې نسو کښلی او عروه رضی الله تعالی عنه خپله پښه او هډوکې بې له نشې پرې کوي. خیر جراح ور دمخه سو. اول یې په هغه خاصو چړو د پاړسوب تر ځای لوړ د پښې د غوښو په پرې کولو شروع وکړه، ځکه باید پښه له هغه ځای څخه پرې سي چې مرض نه وي ورسېدلی. او عروه رضی الله تعالی عنه د ځانه سره تهلیل وایي: لا اله الا الله والله اکبر. تاسې فکر وکړئ، انسان زخمی کیږي بلکې په چړو پرې کیږي او دی چپه خوله او صبر کوونکی وي او دغه وایي: لا اله الا الله والله اکبر. کله چې جراح ټولې غوښې پرې کړې او هډوکي ته ورسېدی، عروه رضی الله تعالی عنه چپه خوله دی، فقط تهلیل او تکبیر وایي او د زخمه څخه یې وینې رابهیږي. جراح اره ورته ونیول او د پښې پاته غوښې او هډوکي په اره سره اره کوي، خو عروه رضی الله تعالی عنه بیا هم په دغه وخت کې لا اله الا الله والله اکبر وایي. جراح په خپل اره کولو مشغول دی او عروه رضی الله تعالی عنه د تهلیل او تکبیر په ویلو مشغول دی، تر څو چې د عروه رضی الله تعالی عنه پونډۍ پوره پرې سوه او وینې فواره غوندې راتویږي. اوس باید د وینو بهېدل ډېر ژر ودرول سي او په هغه وختو کې د زیاتې وینې یا شدیدې وینې د درولو دپاره یوه طریقه موجوده وه، بله لار او چاره نه وه ورته معلومه. هغه دا چې غوړي به یې سره کړل او دغه د وینو د بهېدلو ځای به یې په هغه سره کړو غوړو کې ایښاوه یا غوټکاوه، نو هغه سره کړو غوړو به اعصاب او شرايين ټول وسوځل، د هغو خولې به بندې سوې او وینه به ودرېدل. اوس جراح په یوه دیګ کې سره کړي غوړي راوړل او د عروه رضی الله تعالی عنه زخمي پښه یا د پونډۍ پاته حصه یې په دغه سره کړو غوړو کې د دې دپاره غوټه کړل چې د وینو بهېدل ودرېږي او زخم سره راټول سي. سبحان الله. تاسې ته معلومه ده چې درد دی او انسان دی. په دغه وخت کې عروه رضی الله تعالی عنه په اوږده بېهوشي سره بېهوشه سو. طبیبانو یې علاج کاوه او دی رضی الله تعالی عنه ټوله ورځ بېهوشه پروت و چې دا د عروه رضی الله تعالی عنه په ژوند کې هغه یوازنۍ ورځ ده چې د خپلې ځوانۍ بیا د مرګ تر وخته د قرآن کریم هغه خپله معینه وظیفه چې څلرمه حصه د قرآن مجید وه ځینې پاته سوې ده، یا په بل عبارت دغه بېهوشي د دې سبب سوه چې عروه رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د قرآن مجید هغه خپله ورځنۍ وظیفه ونه ویل او دا هغه یوازنۍ ورځ او اول وار دی چې د ده د ځوانۍ د شروع څخه دغه د ثواب کار ځینې پاته کیږي. کله چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بېهوشۍ پر هوش راغلی، نو یې هغه خپله پرې سوې پښه راوغوښتل، پښه یې ورته راوړل او د په لاس کې سره اړول او ویل یې: قسم په هغه ذات چې د شپې په تاریکیو کې به یې زه په تا سره د لمانځه د ادا کولو دپاره مساجدو ته بیولم، هغه خبر دی چې زه هیڅکله په تا سره حرامو ځایو ته نه یم تللی. او بیا یې د معن ابن اوس شاعر هغه بیتونه د ځانه سره وویل چې وایي: لعمرك ما اهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي
یعنی قسم دی ما خپل لاس د شک شي او د تهمت ځای ته نه دی غځولی او نه زما پښو زه د فحشا ځای ته وړی یا بیولی یم او نه زما غوږو او نه زما سترګو زه فحشا ته وروستلی یم او نه زما فکر او نه زما عقل ما ته د فحشا ښوونه کړې ده او زه پوهیږم چې ما ته د زمانې څخه کم نوی مصیبت نه دی را رسېدلی مګر هغه مصیبت را رسېدلی دی چې تر ما د مخه بل چاته هم رسېدلی دی د وخت پاچا ولید ابن عبدالملک ابن مروان ته دغه حالات چې د ده ګران او معززه میلمه ته په څو لږو ورځو کې ورپېښ سوه ډېر سخت او خواشینونکي وه چې یو یې ځوان زوی د لاسه ورکړی او بل یې پښه پرې سوه نو یې د خپل میلمه د تعزیت او صبر کولو دپاره د هرې وسیلې څخه کار اخیستی خو تقدیري داسې پیښه سوه چې د بني عبس د قبیلې یوه ډله و دارالخلافت ته د میلمنو پر قسم او د خلیفه د لیدلو دپاره راغله چې په هغو کې یو ړوند سړی هم و د وخت خلیفه د هغه سړي څخه د هغه د ړندېدلو سبب وپوښتی سړي وویل یا امیر المؤمنین زما قصه ډیره عجیبه او غریبه قصه ده هغه دا چې د بني عبس په ټوله قبیله کې داسې څوک نه و چې تر ما دې مال یا کورنۍ او اولاد ډیر وي هم مالداره وم او هم مې ډیر اولادونه درلودل یو وخت ما د خپله ټوله ماله او خپلې ټولې کورنۍ سره په هغه شیله کې واړول چې زما د قوم کورونه هلته وه خو پر دغه شیله د اوبو داسې سیل راغلی چې موږ یې هیڅکله مثل نه و لیدلی سیل زما ټوله مال زما کورنۍ او زما اولادونه یوړل ما ته یې بیله یوه اوښه او بیله یوه کوچني اولاده چې تازه زیږېدلی و بل څه نه را پرېښول زما دغه اوښ یاغي و او راڅخه ویې ځغستل ما هغه ماشوم پر مځکه پرېښاوه او په اوښ پسې مې وځغستل څه لا نه وم تللی چې د ماشوم چغې مې واورېدې چې ورته ومې کتل د ماشوم سر د شرموښ په خوله کې و او ماشوم یې خوړی ما د ماشوم پر طرف ور وځغستل خو دغه کوښښ مې بې فایدې و ځکه شرموښ هغه خوړلی او وژلی و او هغه پاته یې له ځانه سره یوړی بیرته مې په اوښ پسې ور وځغستل خو چې زه ور نږدې سوم اوښ په داسې لغته پر مخ ووهلم چې تنده یې رامات کړی او په سترګو ړوند سوم نو زه په یوه شپه کې بې کورنیه بې اولاده بې ماله او بې سترګو سوم ولید ابن عبدالملک خپل نوکر ته وویل دغه سړی عروه ابن زبیر ته وروله چې دی دغه خپله قصه و هغه ته بیان کړي او هغه پوه سي چې په خلقو کې داسې څوک هم سته چې تر ده تکلیفونه او مصیبتونه ډیر دي نو ورونو او خوندو هر کله چې یو تکلیف در پیښ سي د عروه رضی الله تعالی عنه او د دغه سړي قصه در په یادوي او دا هم باید درته معلومه وي چې دغه تکلیف تر تا د مخه نورو انسانانو ته هم پیښ سوی دی ته هغه اول انسان نه یې چې په دغه درد او رنځ مشکل او تکلیف اخته کېږي کله چې پس له څه مودې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر یوه بوده مدینې منورې ته راوړل سو او خپل کور ته یې ورننه ایستی معلومه خبره ده چې د کورنۍ ټول کسان د دغه حال په لیدلو سره چې د عروه رضی الله تعالی عنه پښه پرېده ډېر وارخطا او غمجن سوه خو عروه رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې ډېرې ښایسته جملې وویلې او د خپلې کورنۍ پر غړو یې غږ کړل پام کوئ چې پر دغه حال زما په لیدلو وارخطا نسئ او دغه حال لوی مصیبت ونه بولئ الله جل جلاله په څلورو زامنو احسان را باندې کړی و او بیا یې یو راڅخه واخیستی درې یې را پرېښول د جل جلاله لره دې حمد وي الله جل جلاله څلور اندامونه را کړي وه او بیا یې یو اندام راڅخه واخیستی او درې یې را پرېښول د جل جلاله لره دې حمد وي په الله سره قسم چې الله جل جلاله لږ راڅخه واخیستل او ډېر یې را پرېښول که یې یو وار
په ناروغي اخته کړی یم، خو ډېر ځله صحت او عافیت راکړي دي. کله چې د مدینې منورې خلق د دوی د امام او عالم عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر رسیدلو خبر سوه، نو له هره طرفه د غم شریکۍ او د زوی د فاتحې دپاره د ده کور ته ورتله، او هر چا دوې درې داسې خبرې ورته کولې چې د عروه رضی الله تعالی عنه درد او غم په سپک سي. خو عروه رضی الله تعالی عنه وایي هیچا د تعزیې او غم شریکۍ داسې خبرې نه دي راته کړي چې د ابراهیم ابن محمد ابن طلحه رضی الله تعالی عنهم تر خبرو دي ښې خبرې او ښه الفاظ وي. ځکه ابراهیم ورته وویل زیری در کوم یا ابا عبدالله. خلق په تعجب کې سوه، ځکه ټول خلق ورته وایي الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي، الله جل جلاله دې ښه در سره وکړي، الله جل جلاله دې په دغه مصیبت کې ستا کومک وکړي. خو ابراهیم ابن محمد ابن طلحه ورته وایي زیری در کوم یا ابا عبدالله چې ستا د اندامو څخه یو اندام او ستا د زامنو څخه یو زوی تر تا د مخه جنت ته ولاړل، او دغه نور به هم ان شاء الله تعالی په هغو پسې ورځي، او الله جل جلاله ستا له جسمه څخه هغه څه موږ ته راپرېښول چې موږ و هغه ته اړ او محتاج یو، او هغه ته ضرورت لرو چې هغه ستا علم، ستا فقه، ستا پوهه او عقل دی. الله جل جلاله دې ستا په دغو شیانو سره تا او موږ ته نفع او فایده راورسوي. الله جل جلاله تا ته د ښې بدلې در کولو مالک او ستا سره د ښه حساب کولو ضامن دی. عروه رضی الله تعالی عنه په دغه زیري سره خوشحاله سو، ځکه دا ډېرې ښایسته له امیده ډکې او خوشحالونکې جملې وې. نو ورونو، هر څوک چې یوه غمجن او مصیبت رسېدلي چاته ورځي باید دغسې جملې ورته ووایي چې غم پر سپک سي. دا هغه ادب دی چې د غمجنو خلقو سره کیږي. څوک باید غمجن انسان ته هغه لوی لوی مصیبتونه ور په یاد کړي او هغه نعمتونه ور یاد کړي چې دغه اوس په هغه نعمتو کې ژوند کوي. د دغه قصې تر اورېدلو وروسته غواړم چې ستا اورېدونکي سره ستا د غم او پریشانۍ په باره کې ستا د اطمینان دپاره څه خبرې وکم. وروره او خورې، ستا د غم سبب به څه شي وي؟ که ستا د غم سبب مرض وي، دا ستا دپاره خیر دی او د مرض آخر شفا ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري روایتوي فرمایي من یرید الله به خیرا یصب منه، یعنی الله جل جلاله چې د یو چا دپاره د خیر اراده وفرمایي مریض یې کړي، او الله جل جلاله فرمایي واذا مرضت فهو یشفین، یعنی کله چې مریض سم پس همدغه الله جل جلاله شفا راکوي. په هغه حدیث شریف کې چې ابن شیبه د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یود اهل البلاء یوم القیامة ان اجسادهم كانت في الدنيا تقرض بالمقاريض، یعنی د آفتو او مصیبتو خلق به د قیامت په ورځ دا خوښه لري چې په دنیا کې بدنونه په غچي غچي کېدلی. دا د هغه ډېر اجر او ثواب په سبب چې دوی ته په آخرت کې ورکول کیږي. دوی به وایي چې کشکې مو په دنیا کې غوښې په غچي راڅخه غچي کېدلی او نن ورځ مو دغه اجر او درجې په نصیب سوي وای. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بیهقي د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یود اهل العافیة یوم القیامة ان جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب اهل البلاء، یعنی د صحت او عافیت خلق به د قیامت په ورځ دا خوښه لري
چې په دنیا کې د دوی پوستونه په غچي غچي کېدلی، دغه د دنیا زحمت او تکلیف په هغه سبب خوښ لري او دوی به یې غواړي چې دوی د مریضانو او ناروغانو اجر او ثوابونه وویني. یعنی د قیامت په ورځ ناروغانو ته دونه اجر او ثوابونه ورکول کیږي چې جوړ او د صحت خاوندان به په هغه ورځ دا خوښه لري چې په دنیا کې د دوی د بدن پوستونه په غچي سره غچي سوي وای. مجاهد رحمه الله وای د ناروغه په ناروغي کې د ده هر څه د ده په نیکیو کې لیکل کیږي، حتی هغه د ده زګیروی. په هغه حدیث شریف کې چې ابن شیبه یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله یو مسلمان د ده په جسد کې په یو مصیبت مبتلا کړي نو ملائکو ته وفرمایي د ده هغه ښه عمل کم چې ده د صحت په وخت کې کاوه هغه ورته لیکي. یعنی کم ښه عملونه چې دغه ناروغه د خپل صحت او جوړتیا په وخت کې کول او اوس د ناروغۍ په سبب ځینې پاته دي هغه پوره ورته لیکي. بیا نو که دغه ناروغه جوړ سو د ګناهو څخه یې پرېمینځي، پاک یې کړي، او که یې په دغه ناروغي کې د ده روح قبض کړي نو ګناهونه یې ور وبخښي او پر ورحمیږي. وروره او خوري، که ستا د غم سبب یوه ګناه وي چې ستا څخه پیښه سوې ده نو ته ستا د هغه رب عز وجل چې تر تا او ستا تر مور او پلار پر تا مهربانه دی په هغه قول کې فکر وکړه چې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و وسلم دوی ته ووایه چې الله جل جلاله فرمایي ای زما مؤمنو بندگانو، ای هغو کسانو چې د ډیرو ګناهو په کولو سره یې پر خپلو ځانو اسراف کړی دی، د الله جل جلاله له رحمته مه ناامیده کیږي. بېشکه چې الله جل جلاله ټول ګناهونه بخښي، بېشکه چې دغه الله جل جلاله ښه بخښونکی د ګناهو دی او ډیر رحم کوونکی دی. وروره او خوري، که ستا د غم سبب ظلم وي چې د حکومت یا بل چا له طرفه در سره کیږي، یا ستا د میړه یا ستا د خواښې او خسر یا نورو اقرباو له طرفه پر تا سوی وي یا در سره کیږي، الله جل جلاله ستا سره د نصرت وعده کړې ده، او د هغه چا سره چې پر تا یې ظلم کړی دی د ذلت او خوارېدلو وعده کړې ده. او د سورت آل عمران په 55 نمبر آیات کې فرمایي والله لا يحب الظالمین، یعنی الله جل جلاله ظالمان نه خوښوي، ظالمان په سزا رسوي، د خپل عمل سزا ورکوي. په هغه حدیث شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د خپل رب عز وجل څخه روایتوي چې دغسې حدیث ته حدیث قدسي ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله جل جلاله د مظلوم، یعنی د هغه چا چې ظلم ورسره سوی وي یا ظلم ورسره کیږي، دعا یا شرع پر اوریت سربیره پورته کوي او د آسمان دروازې ورته خلاصوي. او رب عز وجل وفرمایي وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، یعنی زما په عزت زما په جلال قسم وي چې زه به ستا نصرت وکم، زه به تا کامیابه کم که څه هم پس له څه وخته څخه وي. بیا هم الله جل جلاله د سورة المجادله په اول نمبر آیات کې فرمایي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یعنی په تحقیق الله جل جلاله د هغې ښځې خبره واورېدل
چې ستا سره یې د خپل خاوند په باره کې سوال او جواب کاوه او الله جل جلاله ته شکایت کاوه او الله جل جلاله ستاسې سوال او جواب اورېدی. بېشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او ښه کتونکی دی. د دغه آیات شریف د نازېدلو سبب یوه قصه ده چې هغه داسې وه. تر اسلام د مخه یا د جاهلیت په وختو کې که به چا خپلې ښځې ته وویل چې ته مې مور یې، نو دغه خبره داسې بلل کېده چې دغه ښځه پر دغه سړي د ده د ژوند تر آخره حرامه او طلاقه ده. هلته یا تر اسلام د مخه هیڅ داسې حکم نه و چې دغه ښځه دې دغه سړي ته حلاله سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په زمانه کې داسې پیښه سوه چې یوه صحابي چې نوم یې اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنه خپلې ښځې ته چې خوله بنت حکیم یا بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها نومېدل هم له دغه قسمه یوه جمله وویل. هغه ښځه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او دغه قصه یې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې د الله جل جلاله له طرفه د دغسې وینا یا خبرې په باره کې ما ته کوم خاص حکم نه دی راغلی، خو زه ګمان کوم چې ته به پر هغه باندې حرامه سوی یې او تر دې وروسته تاسې ګډ ژوند نسئ سره کولی. ښځې په بغارو او چغارو شروع وکړه او ویل به یې چې ودان کور مې وران سو. لطفا فته واړم. ښځې په بغارو او چغارو شروع وکړه او ویل به یې چې ودان کور مې وران سو، کوچني اولادونه مې خوار او پریشانه سول. او کله کله به یې په دغه باره کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره خبرې اترې کولې چې یا رسول الله د هغه اراده د طلاق نه وه. او کله کله به یې د الله جل جلاله په دربار کې د خپل یوازیوالي او د اولادو د بې سرپرسته کېدلو شکایت کاوه. په دغه وخت کې دغه آیات شریف او وروستني آیاتونه نازل سوه چې په هغو آیاتو کې د زهار احکام او د دغه ښځې د مشکل حل بیان سو چې په هغه احکامو سره دغه ښځه د دغه مشکل څخه خلاصه سوه او هغه احکام د فقه په کتابو کې په تفصیل سره بیان سوي دي چې دغه ځای د بیانولو دپاره مناسب نه بولم. خو خبره دا ده چې الله جل جلاله د مظلوم انسان آواز اوري او کامیابه کوي. نو وروره او خوري که ستا سره یو ظلم کیږي یا سوی وي، الله جل جلاله دې یوازې نه پرېږدي او د ظالم څخه به ستا بدله او انتقام خامخا اخلي. وروره او خوري که ستا د غم او پریشانۍ سبب فقر او احتیاج وي، صبر وکړه او خوشحاله اوسه، ځکه الله جل جلاله فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. یعنی او موږ به تاسې امتحان کړو په څه بیره له دښمنه، داسې بیره به درته پیښه کړو چې د شپې په خپل بستر کې په آرامه نسئ بیدېدلی، او په لوږه سره به مو امتحان کړو، بارانونه به نه اوري، خواړه به لږ وي، او د مالو په کمولو سره به مو امتحان کړو چې یا به یې په سختي لاسته راوړي یا دا چې تاوان به وکړي، یا دا چې حیوانات به مو مړه کیږي، او د ځانو په تاوان به مو امتحان کړو چې یا به مړه کیږي یا به ناروغه کیږي یا به په فی سبیل الله جهاد کې وژل کیږي، او په کموالي د میوو به مو امتحان کړو، دا چې باغونه او کښتونه مو لږ حاصلات وکړي یا دا چې آفت پر راسي او خراب یې کړي. په دغو شیانو سره موږ تاسې امتحانوو چې صبر کوئ که یا. نو ای نبی صلی الله علیه و وسلم هغو کسانو ته چې پر دغسې آفتو او مصیبتو یا د دغه په مثل پر نورو مشکلاتو صبر کوي، دغه صبر کوونکو ته په داسې شي سره زیری ورکړه چې دوی خوشحاله کوي چې هغه په دنیا او آخرت کې ښه نتیجه ده. په دنیا کې آخرنۍ کامیابي د صبر کوونکو ده او په آخرت کې د دوی دپاره جنت دی. مقصد دا چې الله جل جلاله په رنګارنګ تکالیفو او مصیبتو سره کله ناکله د خپلو بندگانو امتحان اخلي او د بندگانو د صبر ازموینه کوي.
ځکه چې د صابرینو په ډله کې داخلېدل او د جنت ګټل څه آسانه کار نه دی. او دا دې هم درته معلومه وي چې مسلمان ته که هر مصیبت او آزار رسیږي هغه د الله جل جلاله په اراده سره دی، او شاید چې په دغه ظاهري مصیبت کې د مسلمان دپاره داسې خیر او فایده وي چې موږ د دغه مصیبت په وخت کې په هغه فایده نه خبرېدلی سو او نه پوهېدلی سو، مګر راتلونکې ورځې د دغه خیر او دغه فایدې د ښکاره کولو ضامنې دي. الله جل جلاله فرمایي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او شاید چې تاسې یو شی بد وبولئ، حال دا چې هغه شی به ستاسې دپاره ډېر خیر وي، او شاید چې تاسې یو شی ښه وبولئ، حال دا چې هغه شی به ستاسې دپاره ډېر بد وي، او الله جل جلاله ستاسې په خیر عالم دی او تاسې په خپل خیر نه پوهیږئ. نو دا حتمی او ضروري نه ده چې کوم شی تاسې خپل ځان لره ګټور یا تاواني بولئ او هغه شی د په رښتیا سره هم هغسې وي، بلکې کیدلی سي چې یو شی تاسې د ځان دپاره بد بولئ خو په حقیقت کې د هغه شی ستاسې دپاره ګټور او فایدهمن وي، یا کم شی چې تاسې ښه بولئ په حقیقت کې هغه شی ستاسې دپاره مضر او تاواني وي. ابن شیبه په خپل مصنف کې د هغه اثر روایت کوي چې د مسروق رضی الله تعالی عنه څخه رانقل سوی دی او وایي: یوه صالح سړي د خپلې کورنۍ سره په یوه کلي او صحرا کې ژوند کاوه. د یو سپی، یو خر، یو چرګ درلودی. چرګ د لمانځه دپاره راویښول او پر خره یې اوبه راوړلې او نور بارونه یې پر وړل، او سپي د نورو څیرونکو حیواناتو څخه ساتل. یوه شپه ګیدړه راغله او د دوی چرګ یې یووړی. دغه کورنۍ د چرګ په بایللو یا نه درلودلو خواشینې سوه، خو څرنګه چې سړی ښه سړی و هغه وویل: ښایي په دغه کې مو خیر و. څه موده وروسته شرموش راغلی، د دوی د خره نس یې ورڅیرې کړی او خر یې ووژي. بیا هم دغه کورنۍ د خره په نه درلودلو خواشینې سوه، خو هغه ښه سړي وویل: ښایي په دغه کې مو خیر و. څه موده وروسته یوه شپه د دوی سپی مړ سو، بیا هم هغه ښه سړي وویل: ښایي په دغه کې مو خیر و. خو کله چې سهار سو دغې کورنۍ ولیدل چې د دوی د کورنۍ پر شاوخوا چې کم کورونه وه هغه ټول د دوی د دشمنانو یا غلو له طرفه بندیان سوي او بیول سوي وه. د شپې غلو حمله پر کړې وه، دوی او د دوی مالونه ټول وړي وه، خو دغه کورنۍ پاته وه. دا ځکه چې د کلي په نورو کورو کې د چرګانو، د سپو او نورو حیواناتو غږونه وه، نو ځکه غله هلته ورغلل، او د دغې کورنۍ سره داسې شی نه و چې د غلو دې ورته پام سي، ځکه د دوی سپی، د دوی خر او د دوی چرګ ټول مړه سوي یا وړل سوي وه. اوس دې ولیدل چې په ښکاره سره د چرګ وړل، د خره وژل کېدل او د سپي مړه کېدل ضرر او تاوان و، خو د ورځو په تېرېدلو سره دا معلومه سوه چې دغه تاوان د دوی نور مال د غلو او د دوی ځانونه د دشمنانو څخه ور وساتل. نو ای هغه څوکه چې غم او مصیبت درته پیښ دي، صبر کوه او صبر. ته باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو د ژوند متابعت وکړې او ستا اقتدا باید په هغو پسې وي. که ستا د غم سبب د اولاد نه درلودل یا د اولادو لږوالی وي، ته اول هغه څوک نه یې چې اولاد نه لرې، او نه ته د هغو د نه پیدا کولو مسؤله یې. ته باید پوه سې چې اولاد درلودل یا نه درلودل د الله جل جلاله له طرفه دي، او الله جل جلاله د خپلو بندگانو په حال ښه عالم او خبر دی. او تا لره دي د خضر علیه السلام او د هغه هلک په قصه کې چې د علیه السلام د الله جل جلاله په امر ووژي عبرت او تسلاوي. الله جل جلاله فرمایي: لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
انه علیم قدیر، چې دا د سورة الشورى 49 او 50 نمبر آیاتونه دي. یعنی خاص الله جل جلاله لره دی سلطنت او پاچهی د آسمانو او مځکې، پیدا کوي هر هغه شی چې اراده یې وفرمایي، هر هغه چاته چې د ده عز وجل خوښه وي لوڼې ورکوي، او هر هغه چاته چې د ده عز وجل خوښه وي نارینه اولاد زامن ورکوي، یا نارینه او ښځې دواړه جوړه ورکوي، او هر هغه څوک چې د ده جل جلاله خوښه وي وچ یې کړي هیڅ اولاد نه ورکوي. بېشکه چې دغه الله جل جلاله د هر چا په ګټه او فایده ښه عالم دی، او د هر شي اراده چې وفرمایي پر هغه ښه قادر دی. آیا ته هغه څوک یې چې دغه وچوالی دې خوښ کړی دی؟ او که دا د الله جل جلاله کار دی چې په خپله اراده سره یې ته دغسې وګرځولې؟ آیا ته دغه اختیار یا قدرت لرې چې د الله جل جلاله پر حکم او اراده اعتراض وکړې؟ او که ستا خاوند یا بل څوک دا کولی سي چې تا پر دغه وچوالي ملامته کړي؟ او که چیرې یو څوک داسې وکړي چې د دغه وچوالي په سبب پر تا ملامتي ووایي، په حقیقت کې دغه څوک پر الله جل جلاله اعتراض کوي نه پر تا، او هغه څوک د الله جل جلاله د حکم څخه ناراضه دی او پر هغه عز وجل دغه د نه اولاد تهمت وایي، العیاذ بالله، نه پر تا. نو کله چې امر او اراده ټوله د الله جل جلاله ده، ته پر څه غم کوې؟ خورې هر څه تکلیفونه او مشکلاتونه چې درته پیښ دي مه غمجنه کېږه، او دا په یاد ولره چې هر څه درته پیښیږي هغه الهي قضا او قدر دی چې خامخا به عملي کیږي، او شپه چې هر څونه اوږده هم سي خو خامخا به سهار کیږي. مسلمان وروره او مسلمانې خورې، اوس څو هغه نوراني او روښانه خبرې واوره چې ما د نبوت د لارښوونو څخه د دې دپاره درته راټولې کړي دي چې تا ته لار روښانه کړي او د الله جل جلاله په اراده غمونه درڅخه لرې کړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: نه رسیږي مسلمان ته ستړیا، درد او مریضي، چرت او فکر، آزار او غم، حتی یو زوز چې په جګ سي، مګر الله جل جلاله به په هغه سره د ده ګناهونه ورمعاف کړي. تا ته باید دا معلومه وي چې اصلا د دې دنیا ژوند د امتحان او ازموینې دپاره دی چې الله جل جلاله پر خپلو بندګانو حجت او دلیل ثابت کړي، او بیا صبر کوونکو ته د دوی د صبر په سبب عوض او بدله ورکړي، او بې صبرانو ته د دوی د بې صبرۍ جزا ورکړي. الله جل جلاله فرمایي: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، چې دا د سورة عنکبوت 2 او 3 نمبر آیاتونه دي. یعنی آیا خلق د دې ګمان کوي چې دوی به پر دغه قدر پرېښول سي چې فقط په خوله سره ووایي موږ ایمان راوړی دی، او دوی به امتحان نه کړل سي؟ او خامخا موږ ازمویلي یا امتحان کړي دي هغه کسان چې تر دوی د مخه وه، نو خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې د ایمان په دعوه کښې صادقه دي، او خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې درواغجنان دي. وروره او خورې، د دنیا د کارو څخه په هیڅ شي مه غمجن کېږئ، ځکه د مسلمان هم او غم باید د دین او د اسلام دپاره وي، ځکه دین د غم کولو وړ او لایق دی، مګر دنیوي کارونه په دې نه ارزي چې د هغو دپاره مسلمان غمجن سي. مسلمان باید د آخرت غوښتونکی وي نه د دنیا. که خلق په دنیا مستغني دي، ته په الله جل جلاله سره مستغني سه. د مسلمانانو دپاره د دوی په دین کې داسې اسباب سته چې د دوی پر غمجنو زړو غمونه او دردونه سپکوي. اول دغه تکلیف چې تا ته پیښ دی د هغه اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړه. الله جل جلاله فرمایي: انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب،
چې دا د سورة الزمر 10 نمبر آیات دی. یعنی بېشکه چې صبر کوونکو ته د دوی اجر او ثواب پوره او بې له حسابه ورکول کیږي. دوهم داسې کسانو ته وګوره چې د هغو غم ستا تر غم لوی او دروند وي. دریم په دې سره خوشحاله سه چې دغه غم او مصیبت دې د دنیا په کارو کې دی نه د دین او آخرت په کارو کې. څلورم ښایي چې په دغه کار کې چې ته یې مصیبت بولې ستا دپاره خیر وي، ځکه الله جل جلاله فرمایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. یعنی ښایي چې تاسې یو شی بد بولئ، خوښ مو نه وي، خو هغه شی به ستاسې دپاره خیر او ښه وي. د غم او مصیبت په وخت کې دغه آیات شریف ډیر وایه. حسبنا الله ونعم الوکیل چې دا د سورة آل عمران 103 نمبر آیات دی. دا هغه آیات شریف دی کله چې ابراهیم علیه السلام په اور کې واچول سو دغه آیات شریف یې وایه او الله جل جلاله هغه اور پر یخ او د سلامتیا ځای وګرځاوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف وایه الله جل جلاله پر دشمنانو کامیاب کړي. وروره او خوري که مو د دې دنیا په مال او پیسو کې نصیب کم او لږ وي مه غمجن کیږي، ځکه په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې پر خپل نفس یا خپل ځان په امان وي، په بدن جوړ وي، د هغې ورځې خواړه ولري، هغه داسې دی لکه ټوله دنیا چې ورته را ټوله سوې یا یو ځای سوې وي، لکه ټوله دنیا چې د ده وي. وروره او خوري د خپل ژوند شعار دغه جمله وګرځوه چې تیر سوه هغه هیر سوه او راتلونکی ژوند نامعلومه دی. ستا دپاره دغه وخت او دغه ګړی دی کم چې ته پکښې یې، نو دغه اوسنی وخت د تیر سوي یا راتلونکي وخت په فکر مه خرابوه. وایدم غنیمت. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې ماښام سي د سهار انتظار مه کوه، چې بیا سهار سي د ماښام انتظار مه کوه. د صحت د وخت څخه دې د مرض د وخت دپاره ذخیره ټوله کړه او د ژوند څخه دې د مرګ دپاره ذخیره واخله. رواه البخاري. وروره او خوري تیر سوی ژوند چې د هر قسم و هغه هیر کړه، غمونه یې هیر کړه او خوشحالي یې هیرې کړه. د تیر سوي ژوند یادول ستا د دردو علاج نسی کولای، بلکې د نن ورځې ژوند دې در تریخوي، د نن پر غمو دې نور غمونه در زیاتوي. همیشه دا په یاد ولره چې ته د دوو زمانو په منځ کې یې، چې اوله زمانه یې هغه تیره سوې زمانه ده او ماضي ورته ویل کیږي. نو ماضي یا تیره سوې زمانه د خپلو ټولو خوږو او ترخو سره تیره سوې ده. د تیرېدلو معنا دا ده چې هغه په حقیقت کې نسته او نه وجود لري. که وجود لري هغه یوازې ستا په ذهن کې دی، نو کم شی چې وجود نه لري هغه په دې نه ارزي چې ته یې د خپلو غمو په قطار کې کښېږدې او نور هم ځان په ظاهر کړې، ځکه هغه پای ته ورسېدل او تیر سول. او دوهمه زمانه مستقبل یا راتلونکی وخت دی او هغه وخت نامعلوم او مجهول دی، یعنی غیب دی چې څوک نه دی په خبر او پر غیب باندې فکر یا عقل حکم نسی کولای، بلکې هغه داسې غیب دی چې هیڅ چاته حال نه دی معلوم. الله جل جلاله فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، چې دا د سورة النمل 15 نمبر آیات دی. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه هغه څوک چې په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي په غیبو نه دي خبر بیل الله جل جلاله. نو د غیب علم او معلومات یوازې او یوازې د الله جل جلاله سره سته، نو ته ولې د نامعلومه سبا په فکر ځان غمجنوې؟ او بیا هم الله جل جلاله فرمایي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. یعنی هیڅ نفس ندی خبر چې سبا به څه کار کوي او هیڅ نفس ندی خبر چې په کومه مځکه کې بمري. هیڅ چاته دا معلومات نسته چې سبا به څه کوم او څه به پیښیږي، او دا هم هیڅ چاته نه ده معلومه چې چیرې څنګه او پر کومه مځکه بمرم. کله چې ماضي نیستي او معدومه سوه
نو د زړه په هغو غمو مه بربادوه چې تیر سوي دي، او کله چې مستقبل یا راتلونکی وخت غیب او مجهول سو نو فکر په هغو شیانو مه خرابوه چې تر اوسه نه دي راغلي. خپل ژوند دې دغه لحظه، دغه ساعت، دغه ورځ بوله کمه چې ته پکښې ژوندی یې. تیر ژوند مه یادوه او هر څه چې پکښې پېر سوي دي هغه د هیرې په صندوق کې کښېږده. د خپل یاداشت کتابچه دې د فکرو او غمو څخه پاکه کړه، او کم شیان چې په سبا او راتلونکي ژوند کې پراته دي پر هغو د ښو ګمان کوه، هغه د خوشحالۍ او کامیابۍ کارونه بوله. ته نه وینې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هم او حزن څخه پناه غوښتل او همیشه به یې دغه دعا کول: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. د مخه تر دې چې د حدیث شریف ترجمه بیان سي، اول به د ځینو لغاتو په معنا ځان پوه کړو. هم، غم، حزن، دغه درې الفاظ ټول د مصیبت او د ژوند د مشکلاتو دپاره استعمالیږي، خو هر یو د هغه بل څخه د وخت او زمان په سبب فرق لري. هم و هغه فکر او چرته ویل کیږي چې انسان د راتلونکي یا مستقبل د کارو په باره کې په بیره او خوف کې وي. نو هم او خوف دواړه په مستقبل پورې تعلق لري او سره یو شی دي. غم و هغه تکلیف ته ویل کیږي چې انسان دغه اوس په اخته او مبتلا وي. حزن پر هغو تیرو سوو کارو غم کول دي چې اوس د هغو راګرځول او لاسته راوړل امکان نه لري. عجز هغه دی چې د کار کولو قدرت نه لري، د کار کولو څخه عاجزه وي. کسل هغه دی چې د لاسه شی نه کیږي، هغه کار چې نن یا دغه اوس باید وسي خو دی اقدام نسی پر کولای، د نن کار یې و سبا ته پاته وي. جبن ضد د شجاعت دی، هغه چې د بیرې په سبب پر شي اقدام نسی کولای. ضلع الدین د پور دروندوالي ته وایي، داسې پور یا دونه ډیر پور چې څوک یې نسی ادا کولای. غلبة الرجال د خلقو غالبه کېدل، د خلقو پوره او کامل تسلط. اوس د حدیث شریف و مقصد او ترجمه ته متوجه سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه دغه دعا کول: الهی زه په تا سره د هم او حزن څخه پناه غواړم، یعنی ممې په راتلونکو کارو غمجن کوې او ممې په تېرو سوو کارو غمجن کوې. الهی زه په تا سره د عجز او کسالت څخه پناه غواړم. الهی زه په تا سره د بخل او جبن څخه پناه غواړم. الهی زه په تا سره د درانه او ډیر پوره څخه پناه غواړم. الهی زه په تا سره د مغلوبه کېدلو څخه پناه غواړم. خوري او وروره، ته هم همیشه دغه دعا وایه او دغه نن ورځ دې د ځان ورځ وبوله. خوشحاله اوسه او ځان دې په ګټورو کارو مشغوله کړه. د نن ورځې د هرې لحظې څخه د ځان دپاره ګټه حاصله کړه. د نن ورځې فارغه وختونه دي په لمانځه، د الله جل جلاله په ذکر، د قرآن مجید په تلاوت، د علم په زده کولو او داسې خیر په کارو کې تېروه چې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله په حضور ستا دپاره توشه وي. الله جل جلاله فرمایي: یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. چې دا د سورة آل عمران 10 نمبر آیات دی. یعنی او وبېرېږي د هغې ورځې چې هر نفس، هر انسان به هر هغه څه چې د په دنیا کې د خیر د کارو څخه کړي وي په خپل مخ کې حاضر کړل سوي پیدا کړي یا وویني، او هر هغه څه چې د بدوی څخه کړي وي په خپل مخ کې به حاضر وویني. او دغه نفس به دا آرزو کوي چې کشکې د ده او د دغه بد عمل په منځ کې لرې او اوږده مسافه وای. وروره او خورې، هیڅکله غم مه کوه، بلکې د آفت او مصیبت په وخت کې د انا لله و انا الیه راجعون ویل د خپل ځان ورد او شعار وګرځوه او دغه الفاظ هم پر زیاتوه: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل داسې مسلمان نسته چې دته دې یو مصیبت ورسیږي او دی د مصیبت په وخت کې هغه څه ووایي چې الله جل جلاله په امر کړی دی چې هغه انا لله و انا الیه راجعون دی او نور هم وایي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها یعنی الهي ما ته په دغه مصیبت کې اجر او ثواب راکړي او تر دغه شي ښه او بهتر شی عوض یا بدل راکړي مګر الله جل جلاله به تر هغه شي ښه شی په بدل او عوض کې ورکړي نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي کله چې زما خاوند ابو سلمه رضی الله تعالی عنه مړ سو ما د ځان سره وویل کم مسلمان به تر ابو سلمه ښه او بهتر وي چې زما خاوند سي ځکه د ابو سلمه کورنۍ هغه اوله کورنۍ وه یا اول هغه څوک و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته هجرت وکړي او بیا مې دغه جملې وویلې خو الله جل جلاله د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه په بدل کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راکړي ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم حاتب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه ماته د مرکې پر قسم راولېږي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پاره په نکاح کړي رواه مسلم او تر دغه وروسته ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوجه سوه چې دا د صبر او د دغو جملو د ویلو تاثیر و نو وروره او خورې ته هم د غم او مصیبت د زحمت او مشقت د تکلیف او تاوان په وخت کې د اولي صدمې یا د مصیبت د شروع سره دغه جملې وایه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها دغه جملې په صدق او اخلاص سره وایه ان شاء الله تعالی دغه راغلی آفت به په نعمت سره بدل سي دغه تکلیف او مشکل به په راحت او سهولت سره بدل سي او دنیوي تاوان به په ګټه سره بدل سي د دغه راتلونکي آیات شریف په قسم قسم یا راز امتحانو کې په غور او دقت سره فکر وکړه چې الله جل جلاله خپل بندگان څنګه او په څه شي سره امتحانوي او بیا د صبر کوونکو نتیجې ته متوجه سه الله جل جلاله فرمایي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون چې دا د سورة البقره 155 او 156 او 158 نمبر آیاتونه دي یعنی او موږ به تاسې امتحان کړو په څه بیره له دښمنه داسې بیره به درته پیښه کړو چې د شپې په خپل بستر کې په ارامه نسي بېدېدلی او په لوږه سره به مو امتحان کړو بارانونه به نه اوري خواړه به لږ وي او د مالو په کمولو سره به مو امتحان کړو چې یا به یې په سختي لاسته راوړي یا دا چې تاوان به وکړي یا دا چې حیوانات به مو مړه کېږي او د ځانو په تاوان به مو امتحان کړو چې یا به مړه کېږي یا به ناروغه کېږي یا به په فی سبیل الله جهاد کې وژل کېږي او د میوو په کموالي به مو امتحان کړو دا چې باغونه او کښتونه مو لږ حاصلات وکړي یا دا چې آفت پر راسي او خراب یې کړي په دغو شیانو سره موږ تاسې امتحانوو چې صبر کوئ که یا نو ای نبي صلی الله علیه و آله وسلم هغو کسانو ته چې پر دغسې آفتو او مصیبتو یا د دغه په مثل پر نورو تکالیفو او مشکلاتو صبر کوي دغه صبر کوونکو ته په داسې شي سره زیری ورکړه چې دوی خوشحاله کوي چې هغه په دنیا او آخرت کې ښه نتیجه ده په دنیا کې آخرنۍ کامیابي د صبر کوونکو ده او په آخرت کې د دوی دپاره جنت دی کومو صبر کوونکو ته زیری ورکړه الله جل جلاله فرمایي صبر کوونکي هغه کسان دي چې دوی ته کم مصیبت ورسیږي نو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون بېشکه موږ د الله جل جلاله ملک او مملوک یو او بېشکه بیا هم په آخرت کې موږ د الله جل جلاله ته ورتلونکي یو
دغه کسان چې صبر کوي او دغه د انا لله و انا الیه راجعون جمله وایي د دوی د رب له طرفه پر دوی بخښنې دي او پر دوی مهرباني ده او دغو کسانو حق ته سمه لار پیدا کړې ده. نو وروره او خورې ته د لوږې او فقر په وخت کې د ضرورت او کاختۍ په وخت کې د ناروغۍ او مصیبت په وخت کې په صدق او اخلاص سره دغه د انا لله و انا الیه راجعون جمله او کلمه وایه. زه د واحد لا شریک الله جل جلاله له طرفه د خوشحالیو زیری درکوم. وروره او خورې مه غمجن کېږه ځکه آفتونه او مصیبتونه د ژوند سره داسې تړلي دي چې هیڅکله نه ځینې جلا کېږي، یا په بل عبارت انساني ژوند د آفتو او مصیبتو سره داسې تړلی دی چې نه مالدار ځینې خلاصېدلی سي، نه فقیر، نه پاچا ځینې خلاصېدلی سي، نه رعیت، نه امیر ځینې خلاصېدلی سي، نه مامور، نه بادار ځینې خلاصېدلی سي، نه نوکر. حتی انبیا علیهم السلام هم د ژوندانه په مشکلاتو اخته سوي او مبتلا سوي دي. الله جل جلاله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې دا د سورة البلد 3 نمبر آیات دی. یعنی خامخا موږ انسان په رنځ او مشقت کې پیدا کړی دی. بني آدم د ژوند د شروع څخه بیا د ژوند تر انتها پورې په تکالیفو او زحمتو اخته دی او راز سختۍ پر تیریږي. دا هیڅ امکان نه لري او داسې کېدلی نسي چې یو انسان دې په خپل عمر کې د لږې مودې دپاره د دنیا د ټولو سختیو او غمو د رنځو او تکلیفو څخه آزاد او بې فکره ژوند وکړي. په حقیقت کې د انسان انساني فطرت داسې واقع سوی دی چې خپل ځان له دغو سختیو او جنجالو څخه نسي ساتلی، که څه هم د لوړې مرتبې انبیا وي. دا ځکه چې د انسان د دې دنیا ژوند د امتحان میدان دی. الله جل جلاله د سورة الملک په 2 نمبر آیات کې فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی هغه الله چې مرګ او ژوند یې د دې دپاره پیدا کړی دی چې تاسې امتحان کړي، تاسې وازمویي چې له تاسې کم یو د عمل له رویه ډېر ښه دی. همدارنګه الله جل جلاله فرمایي ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، چې دا د سورة محمد 11 نمبر آیات دی. یعنی حتما او خامخا موږ تاسې په جهاد او نورو تکالیفو سره تر هغو امتحانوو چې ظاهره او ښکاره کړو له تاسې څخه جهاد کوونکي او صبر کوونکي. نو د آفتو او مصیبتو د راتللو سر او سبب امتحان دی او هغه هم د پاره د دې چې مجاهد په ښکاره سره معلوم کړل سي او اجر ورکول سي او صبر کوونکی وپېژندل سي چې ثواب ورکول سي. نو وروره او خورې هیڅکله باید غم ونه کړې. په هر غم او هر تکلیف کې ته باید په دې پوه سې چې ته د الله جل جلاله له طرفه د امتحان دپاره اختیار کړل سوی یې. نو ته باید ثابته ودرېږې، په آرام او اعصابو خپل ځان په واک او اختیار کې راوله او داسې له ځانه سره فکر کوه لکه یو څوک چې ستا په غوږ کې په کراره سره درته وایي ته اوس په نوي امتحان کې یې پام کوه چې ناکامه نسې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه 2 قولو کې چې امام بخاري روایتوي په دقت سره فکر وکړه چې فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، رواه البخاري. یعنی کم څوک چې الله جل جلاله د هغه د خیر اراده وکړي په دین کې پوه او عالم کړي. او بیا فرمایي من یرید الله به خیرا یصب منه، رواه البخاري. یعنی کم څوک چې الله جل جلاله د هغه د خیر اراده وکړي نو یې په تکالیفو او مصیبتو د دې دپاره اخته کړي چې د ګناهو څخه یې پاک کړي. ودې لیده چې عالم یا طالب العلم او هغه څوک چې په غم تکلیف او مصیبت اخته وي په هغه خیر کې سره شریکان دي چې الله جل جلاله یې د دوی دپاره اراده کړې ده. دا داسې کار دی چې په هغه سره پوهېدل ډېر مهم او ضروري دي. لکه څرنګه چې علم شرف دی او الله جل جلاله یې په خپلو بندګانو کې هغه چاته ورکوي چې د رب عز وجل خوښ وي، همدارنګه آفت او مصیبت درد او رنځ شرف دی. الله جل جلاله د خپلو بندګانو څخه هغه څوک په اخته کوي چې د عز وجل خوښ وي او د دې دپاره یې په اخته کوي چې په هغه سره یې ګناه ورورشوي او د عیبو څخه یې پاک کړي
او پس له دغو تکالیفو او مصیبتو داسې راحت او خوشحالي ورته راولي چې د ده په خیال او ګمان کې نه وي. الله جل جلاله فرمایي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، چې دا د سورة الطلاق اول نمبر آیات دی. یعنی هیڅ نفس یا هیڅ انسان نه پوهیږي شاید چې الله جل جلاله وروسته تر دغه ښه کار پیښ کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې الله جل جلاله یو قوم خوښ ولري په یو مصیبت یې اخته یا مبتلا کړي، نو کم څوک چې په هغه مصیبت خوښ او راضي وي د هغه څخه الله جل جلاله راضي وي، هغه لره الهي رضا سته. او کم څوک چې په هغه مصیبت سره ناراضه او ناخوښه وي د هغه څخه الله جل جلاله ناراضه او ناخوښه وي، هغه لره الهي غضب سته. رواه ترمذي. وروره او خورې غم او پریشانی مه کوه، ځکه ناروغه جوړیږي، بندي یا مسافر به دې راسي، غمجن به خوشحاله سي، تکالیف او مشکلات به ایسته سي، مفلسي او تنګدستي به پورته سي. دا زه نه وایم بلکې دا د الله جل جلاله وعده ده او الله جل جلاله د وعدې مخالفت نه کوي. الله جل جلاله په سورة الانشراح کې فرمایي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، یعنی بېشکه د سختۍ سره آسانتیا سته، بېشکه د سختۍ سره آسانتیا سته. الهي قانون او عادت دا دی چې څوک پر سختیو صبر وکړي او په یقیني ډول پر الله جل جلاله توکل او اعتماد ولري، د بل هر چا څخه د زړه امید وشکوي او د خپل رب عز وجل سره اړیکې ټینګې کړي او د الله جل جلاله د فضل او کرم د رحمت او مهربانیو امید ولري، نا امیده او بې هیلې نسي، نو همدغه الله جل جلاله خامخا راحت او آسانی ورته پیښوي. په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست و او هلته د ده علیه الصلاة والسلام پر شاوخوا په مځکه کې یو غار و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل که چیرې سختي راسي او په دغه غار ننوځي آساني به راسي، په غار به پسې ورننوځي او راوبه یې باسي. وایي بیا نو الله جل جلاله دغه آیات شریف نازل کړي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نو د حدیث شریف مقصد داسو که سختی او مشکلات هر څونه په یوه ځای کې قرار ونیسي خو بیا به هم آساني پسې راسي او هغه سختي به لرې وشړي، چې همدغه د الله جل جلاله د هغه قول مقصد دی چې فرمایي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نو غم مه کوه یا غم باید ونه کړې، ځکه الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې ستا د زړه د اطمینان دپاره د یوې سختۍ په مقابل کې یسر یا آسانی دوه واره ذکر کړې ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ولن یغلب عسر یسرین رواه البخاري، یعنی یوه سختي پر دوو آسانیو نسي غالبه کېدلی، لکه تر هرې شپې وروسته چې سهار سته دغه رنګه تر هرې سختۍ وروسته آساني سته. وروره او خورې کله چې مځکني غمونه در باندې سخت او شدید سي ته د دنیوي ژوند غمونه هیر کړه او د دین په غم کې سه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک چې ټول دنیوي غمونه او فکرونه ټولې دنیوي پریشانی یو غم د آخرت غم وګرځوي الله جل جلاله به د دنیا غمونه ور آسانه کړي. او هغه څوک چې د آخرت په فکر کې نه وي یوازې د دنیوي کاروبار فکرو او غمو پریشانه کړي د الله جل جلاله پروا نه پکېږي چې د دنیا په هره شیله کې هلاک سي. شاعر وایي غم دین خور که غم غم دین است همه غمها فروتر از این است، غم دنیا مخور که بیهوده است هیچ کس در جهان نیاسوده است. غم او هم مکوه ځکه رزق ویشل سوی دی او اجل دی پر خپل وخت راتلونکی دی، نو د دنیا حالات په غم او پریشانیو نه ارزي، ځکه دنیوي ژوند او د دنیا حالات که سختی وي که آساني ټوله زائلیدونکي دي. الله جل جلاله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، چې دا د سورة آل عمران 115 نمبر آیات دی. یعنی
او نه دی ژوند د دنیا مګر سامان اسباب د خطا ایستلو چې نفع یې لږ او فنا یا ضایع لیدل یې ژر دي. دغه د دنیا جل او بل او بې ثباته میلو او چرچو ډېر ناپوهان خطا ایستلي دي چې په دنیوي کارو کې غرق او د اخروي چارو څخه غافله دي. حال دا چې د انسان اصلي کامیابي په دې کې ده چې په دنیوي ژوند کې د آخرت دپاره ګټه وکړي او همداسې عملونه وکړي چې د الله جل جلاله له عذابه یې وساتي او جنت ته یې داخل کړي. کله چې په دنیوي کارو کې کم غم او هم درته پیښ سي ته الله جل جلاله ته رجوع کوه او الله جل جلاله ډېر یادوه. د هم او غم په وخت کې دغه اذکار ډېر وایه: الله الله ربي لا اشرك به احدا یا حي یا قیوم برحمتك استغیث ربي اني مغلوب فانتصر. دغه ټول شرعي اذکار دي. د دغو په ویلو سره ګناهونه بخښل کیږي او سختی په اسانه کیږي. همدارنګه د استغفار په ویلو سره راحت او اطمینان حاصل کړه. څونه چې دې په وسه پوره وي هغونه ډېر او بې حسابه په صدق او اخلاص سره استغفار وایه. د استغفار په ویلو، په توبه ایستلو او خپل رب ته په رجوع کولو دنیوي او اخروي مشکلات آسانه کیږي. الله جل جلاله فرمایي: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، چې دا د سورة البقره 222 نمبر آیات دی. یعنی بېشکه چې الله جل جلاله هغه بیا بیا توبه ایستونکي خوښوي. د کم چا څخه چې ناڅاپه یوه ګناه پیښه سي او دی توبه کاږي، الله جل جلاله دغه توبه کوونکي خوښ لري. او هغه کسان چې د ګناهو او نجاستو څخه ځانونه پاک ساتي، الله جل جلاله یې خوښوي. ای هغه څوک چې غم او سختي درته پیښ دي، ستا د زړه د پریشانیو علاج د الله جل جلاله په ذکر، په تسبیحاتو، د لا اله الا الله په ویلو، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویلو او د قرآن مجید په تلاوت کې دی. او د دغو اذکارو په ویلو کې د زړه خوشحالي او اطمینان طلبوه. ځکه الله جل جلاله په سورة الرعد کې فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. یعنی واوري، خبر اوسئ چې د الله جل جلاله په ذکر زړونه مطمئن کیږي، آرام پیدا کوي. د الله جل جلاله یاد او ذکر د زړو وحشت او اضطراب لرې کوي. همدارنګه د قرآن مجید په باره کې الله جل جلاله فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. چې دا د سورة الاسراء 2 نمبر آیات دی. یعنی او نازلول قرآن هغه څه چې د ظاهري او باطني ناروغیو لپاره شفا دي. او دغه قرآن د مؤمنانو د پاره رحمت دی چې هر قسم ګټې ځینې اخلي. او دغه قرآن نه زیاتوي ظالمانو کافرانو ته مګر زیان او هلاکت چې ایمان پر را نه وړي. نو هر هغه څوک چې د سختیو د لرې کولو دپاره الهي کلام ته رجوع کوي، الله جل جلاله به ټول مرضونه او آفتونه، پریشانی او مصیبتونه ځینې لرې کړي. غم او فکر مکوه. د دې پر ځای چې غمجن او پریشان سي، الله جل جلاله ته په دعا سره لاس پورته کړه. په حدیث شریف کې راغلی دی چې فرمایي: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، رواه ابن حبان وغيره. یعنی تر ټولو خلقو عاجزه هغه څوک دی چې له دعا څخه عاجزه سي. خپل رب عز وجل ته تر فرض المنځو وروسته او د شپې په تاریکیو کې د خلقو څخه ګوښه او په تنهایي کې عجز او زاری کوه. خپل رب عز وجل ته ژاړه او د خپل مشکل شکایت ورته کوه. د رب عز وجل څخه یو وار نه، 2 واره نه، بلکې 100 او 100 واره په عجز او زاریو، د رنځو او دردو، د غمو او پریشانیو، د احتیاج او مفلسیو د لرې کولو غوښتنه کوه. الله جل جلاله هغه کسان خوښ لري چې په دعا کې عجز او زاری کوي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، کله چې زما بندگان ستا څخه زما د لرېوالي او نږدېوالي په باره کې پوښتنه وکړي، نو بېشکه زه نږدې یم. خپلو بندگانو ته په علم او د دعا په قبلولو سره نږدې یم. هغه وخت د غوښتونکي سوال قبلوم چې ما وبولي، زما څخه د یوه شي غوښتنه وکړي. ای هغه څوک چې درد او غم درته پیښ دی،
پام کوه چې هیڅ کله د مشکلاتو په لرې کولو کې یا د مشکلاتو د لرې کولو دپاره د الهي درباره ناامیده نسې. الله جل جلاله فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، چې دا د سورة یوسف 80 نمبر آیات دی. یعنی بېشکه چې د الله جل جلاله له فیضه نه ناامیده کیږي مګر هغه قوم چې کافران وي، یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله او الهي صفاتو څخه منکره وي هغه د الله جل جلاله له رحمته ناامیده وي. د دې پر ځای چې غم او پریشانی وکړي الله جل جلاله ته رجوع وکړه، دغه تاریک شپې به دې په روښنایي بدلې سي، دغه د غم اوریځې به دې د رحمت او خوشحالیو بارانونه واوروي او بیا به خوشحالي درته راسي. د غمو او دردو دپاره د صبر بسر آوار کړه، خبرې په ذکر او دعا ورسره کوه او پر خپل رب عز وجل دې د خیر ګمان کوه، خیر به ځینې ووینې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.